د پی ټی ایم فعاله ملاتړ کوونکی ګیلمن پښتین ولې ونیول شو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا ځلې په بحرین هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی وزیرستانی ځوان ګیلمن پښتین د پاکستانی ریاست په غوښتنه د دغه هیواد د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ګیلمن پښتین په بحرین هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله ملاتړ کوونکی بلل کېده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیویي پیغامونو پر مټ د پی ټی ایم ملاتړ او د پاکستانی ریاست د ظلمونو پر ضد یې فعالیتونه کول. نوموړی د پاکستانی ریاست په غوښتنه ځکه نیول شوی دی چې د پی ټی ایم کلک ملاتړی بلل کېده. هم مهاله یې د ټولنیزو رسنیو له لارې د لر او بر یو افغان ناره بدرګه کوله او هم یې پر پاکستان کې په پښتنو د روانو ظلمونو څخه پرده پورته کوله. تازه معلومات دا دي چې پاکستانی ریاست اوس غواړي ګیلمن پښتین له بحرین هیواد څخه خپل هیواد ته وغواړي او په پاکستان کې په دې تور چې پښتنو ته ولې حق غواړي زندان ته یې ولېږدوي. خو پر وړاندې پر ټولنیزو رسنیو کې زرګونه پښتنو مبارزه پیل کړې ده. ویل کېږي ګیلمن پښتین ته د دوشنبې ورځ د وروستي ځل لپاره ټاکل شوې ده چې له بحرین هیواد به یې د انټرپول پولیسو په مرسته بیرته پاکستان ته انتقال کړي، خو هلته میش پښتانه یې نه پرېږدي چې پښتین دې پاکستان ته وسپارل شي. د ګیلمن پښتین ملګري او دوستان وایي چې بحرین هیواد د نوموړي ظالم ریاست ته نه سپاري بلکې لوی افغانستان چې د ټولو ګډ کور دی یا د افغانستان او یا هم بل درېمګړي هیواد ته دې وسپاري. ګیلمن پښتین په بحرین هیواد کې د خپل کور د اړتیاو پوره کولو لپاره د مزدورۍ ترڅنګ په دې هیواد کې هم مهاله د خپل قام لپاره په مبارزو بوخت و. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.